لس قسمه خلکو سره مینه مه کوه. ټول ناول مغرور او کبرجن خلک، هغه څوک چې ځان ډیر لوی، لوړ او نور سپک ګڼي. دویم، دروغجن خلک، هغه څوک چې همیشه دروغ وایي. د دروغجن مینه هیڅ کله دوام نه کوي، ځکه چې باور ترې ختمیږي. خیانت کوونکي، هغه کسان چې په دوستۍ، امانت یا واده کې خیانت کوي. د خیانت کوونکي سره مینه کول خپل ځان بربادول دي. بیا ادبه خلک، هغه کسان چې د مور، پلار، مشران او نور انسانانو نه درناوی کوي. بیا ادبه ته مینه ورکول تا هم بې ارزښته کوي. حسود خلک، هغه څوک چې د نورو په کامیابی خوشاله نشي او همیشه د بل بد غواړي. بد اخلاقه خلک، هغه خلک چې همیشه په قهر، غصه او بد چلند کې وي. د بد اخلاق سره دوستی یا مینه کول یوازې ستا خفګان او ستړي کول دي. بې وفا خلک، هغه خلک چې په دوستۍ یا رشته کې ژمن نه وي. بې وفا ته مینه ورکول زړه ماتوي. سودخور او حقخور خلک، هغه خلک چې د نورو مال په ناحقه خوري. د دوی سره مینه دوستی کول ګناه او تاوان دواړه دي.